دا کوم څیز دی چې وایي ښځې ښکاره ګرځي او سړی پټ ګرځي په وهلو وهلو ستړی شي موږ ورته ګورو خاندو خوشحالېږو دا خر څه دی خر دی ته ووایه دا کوم څیز دی چې خپې شته او ګرځېدی نه شي روشن دی کې پیدا شي په سایه کې مړ شي کور ته ولاړ شو ستا د مینې سمندر ته مې ورټوپ کو ستا د مینې سمندر ته مې ورټوپ کو اوبه یخې وي واپس مې ترې راټوپ کو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه یم ستاسو ورور ستاسو کوربه اساسان یو ځل بیا ستاسو سره د لوړ دیر چرماب نه حاضر یم یو ځل بیا موږ ستاسو دپاره راوړي د کامن سینس سوالونه او دلته به د خلکو نه تپوسونه کوو د هغه خوندور جوابونه به تاسو اورئ دلته بلا شکیلاړیان راغلي یو ګراونډ دی باقي کرکټ کوي نو د دغه هلکانو سره به خبرې اترې کوو شعرونه غزلې او د کامن سینس سوالونه به تاسو اورئ سانوم څه نهار الله کوم ځای کې خپل کور کوم ځای کې خپل کور کون سبق سبق نه وایي ولې سبق ولې نه اوس کور کې راته وایي چې ډېر قابل یې ماغزه به دې کار ځکه سکول ته سوال تپوس ته نه وکړئ څه شی دی چې وایي ګرځي په یوه خوا او ودرېږي په درې خوا یاره جي دا خو دا رشکه ده رشکه په یوه خوا باندې ګرځي او جي په یوه خوا باندې جي ګرځي او جي لطیفه مطیفه درځي نه راځي ټپه غزل شعر شعر ستا د مینې سمندر ته مې ورټوپ کو ستا د مینې سمندر ته مې ورټوپ کو اوبه یخې وي واپس مې ترې راټوپ کو بس مننه جي ځوان موجود است وعلیکم السلام نوم دې څه دی نوم مې احتشام دی شامه دا راته ووایه سوال تپوس او جواب کوم څیز دی چې مالک یې په وهلو وهلو ستړی شي موږ ورته ګورو خاندو خوشحالېږو دا خر څه دی خر دی څوک وایي نو موږ ورته خوشحالېږو نو چې اوس پیټه نه وړو نو خامخا به ورته خوشحالېږو چې په زوره باندې به او بلا کتونکي د ګوري څه نشي جوړ کول غواړم بس څه نشته وعلیکم السلام نوم دې څه دی عادل ولې تښتې یاره هسې مړه هغه وړه ښه تنګ سبق وایې که نه سبق خو نه یم جي ولې سبق بس هسې سبق خو نن سبا ډېر زیات ضرورت دی ضرورت دی خو ته ووایه دا کوم څیز دی چې خپې شته او ګرځېدی نه شي دا اوشل دی د شل خو خپې نه وي نو د شل خپې نه وي خو داسې څیز دی چې خپې شته او ګرځېدی نه شي دا دغه دی دا دواب میچ کې که نه تماشې میچ راغلی ته وایه دا کوم څیز دی چې وایي په غرمو کې پیدا شي او په سایه کې ایسته مړ شي تاسو دا څنګه پیدا شي په غرمو کې پیدا شي او په سایه کې مړ شي یاره څه ووایم نو په غرمو کې پیدا شي په سایه کې مړ شي کور ته ولاړ شو چې پوه بیا ولاړ دا مسافر د ګوري څه میسج ورکول میسج ورکول واړو خو دغه انا سبق ویل وو سوال تپوس وکړه کوم څیز دی چې په غرمو کې پیدا شي په سایه کې مړ شي دا خو نه راځي سوچ په وکړه آسان غرمو کې پیدا شو سایه کې مړ شي خو مانا په دې وزر سره نه پوهېږم چې تاسو څه وایي شعر غزل مړه شعر غزل هم نه چېرته راځي مړه څه دره ده دې سر نه راځي دې سر نه راځي عبدالله الله دا راته یو سوال تپوس او جي کولی شي دا کوم څیز دی چې مالک یې په وهلو باندې ستړی شي موږ ورته ګورو خاندو خوشحالېږو
څه شی دی خر دی نو څنګه خر دی د خر مالک خر وهي لکه داسې څیز دی چې مالک یې وهي موږ ورته ټول ګورو خاندو ورته خوشحالېږو ورته په وخت نو بس په وهلو چې وهي نو مالک یې وهي که نه نو هغه دغه نه شي یادېدی سلام شازیب نوم دی جګین د کانډو ولر راته ووایه دا کوم څیز دی چې وایي ګرځي په یوه خوا او ودرېږي په درې خوا داسې کوم څیز دی زما ټول فوکس په هغه باندې دی کرکټ باندې نو سوچ وکړو کرکټر خو ماشاءالله ډېر زیات قابله ماته بنکه ښکاري پنکه په یوه خوا ودرېږي نو د بره نه دغه شو خو یې که نه ځوانډه شو خو یې که نه پنکه نه بل دی سوچ وکړو خو ګرځي په یوه خوا او ودرېږي په درې خوا ګرځي په یوه خوا نه نه یاره بس څه نشته بس د میچ په حواله سره میچ ته راغلي یو میچ روان دی ډېر ښکلی ماحول دی بل وړو دا ګیدرینګ ماشاءالله داسې ګیدرینګ دی چې مزه کوي سړی د دغه نه د لوپرو نه او د دغه کوڅو نه بچ دی میچ خلکو ته ښایي او د ځای خلکو ته مو خو نو ډېره مهرباني ستاسو ستا نوم څه دی غاره دا راته ووایه یو سوال تپوس دا کوم څیز دی چې وایي ښځې ښکاره ګرځي او سړی پټ ګرځي دا پرسو څه شي پټ ګرانه پرسه ګان پرسه دا السلام علیکم وعلیکم السلام نوم دې څه دی میں مسوب اور بټو میچ له راغلی میچ لراغلی ما دا راته ووایه دا کوم څیز دی چې وایي ښځې ښکاره ګرځي او سړی پټ ګرځي یاره دی دا خو ماته معلوم و بس په دې ټیم کې مې یاره نه یې دی سوچ پې وکړه یاره په دې ټیم کې بیخي مې بې دماغ کار نه کوي څه ویل غواړې بلا مسافر دی نه ما کرکټ خو شروع ده ښایسته میچ شروع ده تاسو راځئ مازدیګري ټایم د صحیح راځئ د ډېر مزیدار پروګرام وي صحیح شو ډېره مننه راته ووایه دا کوم څیز دی چې ګرځي په یوه خوا او ودرېږي په درې خوا دا موټرسایکل موټرسایکل سټینډ شو دوه ټیرونه شو نه لکه ګرځي په یوه خوا باندې موټرسایکل په یوه خوا ګرځي ګرځي په یوه خوا او ودرېږي په درې خوا څه ووایم السلام علیکم وعلیکم السلام نوم دې سره کوم ځای نه راغلی شهزاد مې نوم دی حال سره تعلق ساتو راته ووایه چې دا کوم څیز دی چې خپې شته او ګرځېدی نه شي نه راځي راته یار آسان دی لږ سوچ وکړه خپې شته ګرځېدی نه شي څه ووایه یار السلام علیکم وعلیکم السلام تا نوم څه دی زما نوم رحمان زر دی هلته کیسه له راغلي دلته راغلو گیم له زر له زره ته یو سوال تپوس ته نه وکړم ها دا کوم څیز دی چې وایي ښځه ښکاره ګرځي او سړی پټ ګرځي دا خو پرس دی دا ښځې غاړې ته اړتیا دی او سړی هغه په جب کې ماشاءالله ماشاءالله بلا مسافر دی ګورې څه ویل غواړي ټول مسافر ته مې دوا سلام دغه ته لږ بلې چې خبرې هڅه وکړي خوښه راوړه تا څه نوم دی نوم به ورته وایه نوم به ورته وایه دا و زموږ د نننۍ ورځې پروګرام امید دی چې تاسو به خوښ شوي که چاته هم د سوالونو جوابونه ورځي نو موږ ته به کمنټ کې کولی شئ او موږ به ستاسو دپاره راوړو دغه شان ښکلي ښکلي پروګرامونه د بل پروګرام پورې ما الله که اجازت السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته